تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى د بنی اسرائیل د فرعون نه د نجات ذکر وکړو، د فرعون د غرق کېدلو، تباه کېدلو، هلاک کېدلو ذکر یې وکړو. دا د الله تعالی یو احسان د بنی اسرائیل سره. ورپسې الله تبارک وتعالى د آیاتونو کې خپل یو احسان ذکر کوي او د هغې بدله کې د بنی اسرائیل ناشکري او کفر د هغې بیان کوي، او بیا ورپسې د هغې د سزا ذکر کیږي چې هغوی ته په هغې باندې کومه سزا ملو شوې وه. لومبي آیات کې الله فرمایي چې هغه وخت یاد کې چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره د 40 ورځو چې 40 شپې به تور کې تیرې او تا ته به زه یو کتاب درکوم. بیا تاسو عبادت د سخي وکړو او دا ظلم وکړو، شرک وکړو. الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام ته مخکې نه ویلي چې فرعون زه کله غرق کم نو تاسو له به یو قانون او شریعت درکوم. ځکه د فرعون په موجودۍ کې او د هغه په غلبه کې بني اسرائیلو ته که قانون میلو شوی مو نو په هغې عمل نه شو کولی، ځکه هغوی خو مجبور غلامانو د فرعون. نو الله تعالی دې سره دا وعده کړې وه د موسی علیه السلام په ذریعه که ما فرعون غرق که تاسو له به یو قانون درکوم. هر څوک چې په دنیا کې په یو ځای کې ژوند تېري او د قانون لاندې وي نو هغه صحیح وي، د هغې فایده هم ډېره وي، ګټه هم ډېره وي. او چې بې قانونه زندگی وي نو دا د ځناورو زندگی ده. نو دی له یو قانون ورکول. نو چې کله الله فرعون غرق کړو بني اسرائیل موسی علیه السلام ته عرض وکړ چې تاسو مونږ ته ویلو چې الله ما سره وعده کړې ده چې ستاسو دشمن زه غرق کړم نو تاسو ته به یو کتاب درکوم چې هغې کې به تاسو دپاره قانون وي، د شریعت قانون به مې او د دنیا د ژوند تېرېدلو قانون به مې. نو مونږ له هغه کتاب ورسره وړه. هغه وی صحیح ده. هغه الله ته سوال وکړ، الله تبارک وتعالی ورته عزت تور ته راشه د یوې میاشتې دپاره. یو میاشت موسی علیه السلام کوهي تور کې تېره کړه. بیا الله ورته 10 ورځې نورې زیاتې کړي، 10 ورځې نورې هم تېرې کړه. نو 40 شپې ورځې عبادت وکړو په تور غر کې، او د ورځې به یې روژه وه، د شپې به عبادت کو. د هغې نه پس الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته تورات شریف ورکړو. دی په یو ځل ورکړه، داسې زبرجدو یا زمردو تختو کې لیکلی شوي او دا ورته ورکړه. او چې ورکړه نو دا هم ورته الله ووي چې ته چې راغلی نو ستا قوم هلته یو کفر کې اخته شوی. موسی علیه السلام چې تور ته لاړه، دلته د دې په یو قوم کې یو زرګرو سامري به ورته وي. نو که تاسو ته یادي ما تاسو ته ویلي چې د موسی علیه السلام قوم د فرعون د قوم نه سره اغشتي وو، کالي یې ترې اغشتي وو چې موږ کې واده دی. نو فرعون خو الله غرق که، قوم هم غرق شو، هغه سره دې سره پاتې شو. موسی علیه السلام کوی تور ته لاړه، خو دې ته دا ونه وي چې په دې به څه کوې. موسی علیه السلام د تګ سره خپل رور هارون علیه السلام دلته خپل نایب پرېښوده بني اسرائیلو باندې. د موسی علیه السلام ورور 2 کاله ته مشر و، خو د موسی علیه السلام په سفارش الله غله نبوت او پیغمبري ورکړې وه. نو هغه یې دغلته پرېښود. هغه ته یې وي ته خیال د دې کوه، کوشش کوه، امر بالمعروف نهی عن المنکر کوه، دې د بدۍ نه ساته. چې موسی علیه السلام لاړ نو دغه سامري را پاڅېده او هارون علیه السلام ته یې وویل چېرته دغه سره چې موږ سره دې په دې څوک. او یاره موسی علیه السلام خو دې باره کې څه حکم نه دی کړی، موږ به انتظار وکړو چې هغه راشي حکم به وکړي، خو زه یو ځای کې راټول کړې. نو هغه سره دې راټول کړل او دې سامري سره یې کېښود. لکه ده خو وړکې غلا وه، د مخکې نه یې پسې چل باندې هغه راټول کړل. وي زما سره به پراتي، د داسې کار وکوي. د هغې نه یو سخی جوړ کړه، د سخي شکل یې جوړ د سرو زرو نه. هارون علیه السلام پې تېرېده وي دا ته څه کوي؟ یاره دې زه یو څیز جوړوم، خو ته ما ته دعا وکړه چې دې کې ما الله کامیاب کړي. وي دا به داسې یو څیز چې ډېر د فایدې څیز وي.
هغه وی زه بس چې د فایدې دی خدای دې پکې کامیاب کړ د باندې ځان ته دعا وکړله خیر د اسخې جوړ کو سورۃ طه کې الله دا ټول قصه ذکر کړي 14 سپاره کې چې دې جوړ کو نو دې خو ساواز مواز نه کو د ذکر کړیو چې د موسی علیه السلام قوم چې راته دي خو سره د سامری خو د بنی اسرائیل نو او د موسی نو د سامری نو موسی نو دا غد غولی ده جبريل علیه السلام پاس باندې لیدلو داغه د اس د خپل اندي چې کوم خوره و داغه د اس په لګیدلې وي نو د موسی د جبريل علیه السلام اس چې په کوم ځای به تیر شو نو داغه د خپل اندي غزيبه شین شو لگا قبل یا سبب پیرو خطر نو دا وی چې را دی خوره کې کمال شته چې د مخې سره چې دا د اس د خپل کې دی او چې ته یو پدې کې بیا بوټي راخکار شي نو د ځان سره دا غینه سخوره کې خو ویزه دا غټ رزیلو ویزه دا به ما پکار شي نو چې کله د اسخې د جوړ کړه سرو زرونه نو په خله کې ولا دغه خوره واچول بس هغه کې د تاثیر و چې دی به आवाज کو او یاد دینه باقاعده سخې جوړ شو دوه قوله پکې د مفسرینو دي چې سم ژوندې سخې ته جوړ شو او بعض وی چې نه سخې خو د سرو زرو خو आवाज به د ژوندې په شان کو بنی اسرائیل ته وی د ذکر دی وی موسی علیہ السلام خطا شوی دی هغه تور ته تللی دی چې زماره بلته دی خو هغه دلته دی دالي هغه خطا شوی او دا اسخي واقعي ناشنا اسخيونو د سرو زرو جوړ आवाज به د ژوندۍ په شان کو او یادا چې د سرو زرو نه جوړ کو بیا هغه ژوندۍ اسخيو نو بس هغه عبادت شروع کو سجده به ورته کوله هارون علیہ السلام دی منع کړو ګوره دا مکه دی الله هم تبا کی دا غوته شرک کوي کفر کوي خیر د هارون علیہ السلام سره د 12000 کسانو نه هغه دا کار نه کو دي 12000 کسانو سره او دی به منکول انو ټول قوم په دې کې اخته شو اشپګ لکه تعداد وکړه موسی علیہ السلام مستور کې دی دلته په دې غم اخته دي موسی علیہ السلام چې کله تسلوی خورځي پوره کړی دا کم چې دا نیکان صالحان په خواني اولیاء په دې غرونو کې چلې تیرې سلوی خورځي او د الله عبادت کوي خلکو سره نه ملاويږي او ذکر فکر کوي دغه چلې چې کوم دي دغه دلیل دغه د موسی علیہ السلام دغه سلوی خورځي وي چې هغه کومه تیرې کړې هغه کې هغه عبادت کو د ورځې به روزنی ولا شپې به عبادت کو دغه رنګ نیکانو صالحانو په خوا دغه نه دا دلیل نیولې و چې کله به یو کس بیعتو کده یو پیر نه په یو طریقت کې نو ورته ویره د شکارو کو پلان کې غر تلاړ شي پلان کې ځنګل تلاړ شه الته یو چلو لګاو دو لګاو درو لګاو نو بلاړو نو بس سلوي خورځ بیل ته تیرولې د ورځې به هغه روزنی ولا شپې به عبادت کو دا چې سختۍ کې به دا وخت له خلکو نه به مخړولیو د دې نبیانو خلکو چې لري وېستلې خوراکونه پکې کې او مزي چکریم پکې ویو وداغه چله اصل کې چله چې دنو هغه د اولیاء او دغه چله و سلوي خورځ چې هغه باغه عبادت پکې کو بهرحال دغه نه پس موسی علیہ السلام تعالی وی چې د شکار دی چې ته چراغلی ونستانه پس قوم دا غم کې اخته شوی پس موسی علیہ السلام ډېر خفو غم جن راغی سورۃ طه کې الله دا قصه کړې ده چراغ د تورات شریف هغه تختی و سره دی والله دومره ول غسنو چې کله راغی ویلې چې واقعي زما د قوم خو د خې په عبادت کې اخته دي بس غوسه د غوسې نه دا تختی د تورات شریف په زور باندې پزمکه کې خو دی نو هغه لګا ماتم شو یو پکې ماتم شو او راغې ضروري د ګیری او د سر نونی و د هارون علیہ السلام د خیال نو چې زما د رور کوتاهی او کمې کړي د خلک جوړ نه دی منع کړي هغه ورته وی وګوره ما د سر نو د ګیری نه منیسا او ته خو زما د مور زو بیا هم د سر نه نیسی موسی علیہ السلام ډیر غوسه نه نو ته ما ولې د سر او د ګیری نه نیسی او ما دی منع کړل بار بار مې منع کړ خو دی په ما غالب شو
دی ما ته وی کې ته موږ بار بار منع کې موږ به تا قتل کو او ما ورسره سختی او جهاد ځکه ونه کړه چې بیا به راته تا وي چې ما ته صبر ونه کړه ما ته به صبر کړی ځکه عمر کې خو مشر هارون علیه السلام او په نبوت او پیغمبرۍ په لحاظ سره مشر خو موسی علیه السلام نو ما ستا د وجه نه دې سره سختي ونه کړه نور مې ښه منع کړي ښه خواري مې پرې کړې نو هغه بیا دې پرېښود او بیا ځان دپاره هم د الله نه بخښنه وغوښتله چې دې ته غوسه شو ځکه هم د الله پیغمبر او هارون علیه السلام ورور دپاره یې بخښنه غوښتله او دې ډېر سخت ملامته کړ دا چا چې عبادت کوو نو چې ښې ملامته کړ نو هغې پښیمانه شو اوس بیا هغې توبې شروع کړې چې یا الله توبه او یا الله توبه او یا الله توبه الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې داسې توبه نه قبلوم دا خو دې ډېر غټ جرم کړی دی ما ورسره دومره لوی احسان وکړو د لوی دشمن نه مې بچ کړل امې وله په سمندر له وکړو او لا لږه موده شوې ده او دې بیا ما سره شریک جوړ کړو هغه هم څښی بل یو څیز نه نو یې داسې نه کېږي موسی علیه السلام وایي ربه ته به په څه راضي شې د دې توبه به څنګه قبوله کړي وایي دا به زه داسې قبلومه چې دې به دا چا چې دا بت پرستي کړې او د څښې عبادت کړې دې به ځان وجني دې به ځان څه کوي وجني نو بس وایي دوه صفه جوړ شو یو صف کې هغه خلک ودرېدل چې چا دا عبادت نو کړي دې له تورې ورکړي او مخې ته صف کې هغه خلک ودروله ورپسې دا مخې ته صف کې چې چا دا عبادت کړی و د څښه عبادت چې کړی و دغه ودرولی شو او یو اوریځ راکوزه شوه د اسمان نه دې دپاره چې دې یو بل ونه ویني هسې نه چې رحم یې په یو بل راشي لکه ښکاره خبره وه دې طرف ته پلار و هغه طرف ته زوی و دې طرف ته رور و هغه طرف ته رور و داسې هم پکې و که نه وی د سار نه واله ماښامه پورې دې یو بل وجل تر دې چې 80,000 کسان پکې مړه شو وی موسی علیه السلام بیا الله ته سوال وکړو چې ربه دا به ټول ختم شي نو د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په دعا او په زارۍ او په منت باندې الله تعالی وی زه بس دغه 80,000 چې کومه مړه شو توبه ایستې وه او په توبه مړه شو نو دوی له مې د شهیدانو درجه ورکړه او دا کوم چې پاتې دي او دوی له ځانونه نه دي مړ کړي نو د هغې د خاطره مې د دې توبه هم قبوله کړه بیا د هغې توبه هم قبوله شوه خو داسې په اسانه قبوله نه شوه که نه لکه په هر کور کې غم وکړه چې په هر کور کې یو مړی شوی و دا د الله څومره فضل دی په موږ او تاسو د نبي علیه السلام په امت باندې چې ګناه ته هر څومره وشي چې په صدق او اخلاص سره توبه وباسي او په خپل ګناه باندې وجاړي الله ته او پیمانه شي نو الله درته معافي کوي او د هغې توبه داسې نه قبلې ده هغې نه چې کفر وشو نو هغه د میزان به وژنې هله به قبلوه نو بیا الله تعالی د دې هغه توبه په دې طریقې سره قبوله کړه نو دې آیاتونو کې د هغوی دغه نافرمانۍ هم ذکر دی او د ناشکرۍ هم چې دوی څومره ناشکر و چې الله ورسره څومره احسان وکړو بدل کې دوی څومره ناشکري وکړه چې د الله سره شریک جوړ کړو او بیا الله څومره فضل او مهرباني په دې وکړه چې بیا هم ورته معافي وکړه نو دلته ورته دا وایي چې ګوره بار بار مې درته معافیانې کړي دي احسان مې در سره کړی دی نو اوس هم تاسو زما احسان ومنئ او زما نبي علیه السلام مبارک باندې ایمان راوړئ او مسلمانان شئ دې کې غرض او مقصد دا دی وهیز په هغه وخت کې وعدنا چې موږ وعده واغشته موسی علیه السلام نام نو موسی دا نوم چې دی نو دا د عبراني زبان نوم دی او یا دا د قبطي زبان د فرعون د قوم د زبان نوم وی اصل کې مو په هغه زبان کې مو اوبو ته وایي مو څه ته وایي اوبو ته او سا اونې ته وایي شجره اونې ته وایي مو اوبو ته وایي او سا اونې ته وایي نو موسی ته وی دا نوم ځکه کېښودلی شو علیه السلام چې کله دې پیدا شو مور په بکس کې بند کو نیر کې پرېښودل وی هغه نیر لاړه سیده دا بکس یوړه د فرعون بنګلې ته نو هلته وي اونې وي او اوبه وي او اونې وي د اونو بڼو هلته وي ایثار شو نو د فرعون بیبي آسیې رضی الله عنها راواغېسته نو هغې کې ښایسته ماشوم قصه خپل ځای کې را روانه ده ماشوم و پکې نو هغې له خو د ده نور نوم ورته خو دې د اوبو د اونو منځ کې پیدا کړي نو یې موسی نوم یې ونه کېښود موسی چې هغه ماشوم چې د اوبو او د اونو په منځ کې پیدا شوی دی موسی نو دا موسی نوم یې ځکه ورته کېښود ښه دغسې مفسرینو لیکلي تفسیر کبیر او تفسیر قرطبي ټولو
وإذ باغ وقت وعدنا جمو وعد واغست موسى دا موسى عليه السلام 40 ليلة دسلويخ تشبو ثم اتخذتم بياؤني وتاسوم العجل اسخيب معبود والي سرا العجل اسخيب خدي والي سرا العجل اسخيب عبادت سرا چکل اغلال موسى عليه السلام کوئی تورتا من بعده پس دتک ددنا کوئی تورتا وانتم تاسو ظالمون ظلم کون کی ویا دې اسخيب عبادت سرتا ظلم کون کی ځکه قران کې الله ویلي دي ان الشرك لظلم عظیم شرک الله سره شریک جوړول دا ټول لوی ظلم دی بیا الله فرمایي ثم عفونا مونږ معافي وکړانکم دتا سنام من بعد ذالک پس دغه جرم ستا سنام لعلکم دې د پاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ وإذا وقت آتينا جمون ورک موسى عليه السلام ته الكتاب کتاب چې تورات دی والفرقان او فرق را وسن کی د حق او باطل منس کی معجزيه فرقان نه مراد معجزات ده لعلکم دې د پاره چې تاسو تهدون لا رب یا مومه پسملار شیام وإذ باغ وقت قالت موسى عليه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم زما قوم انکم بشکتاسو ظلمتم ظلمکم انفسکم بخپل ځانونو باتخاذکم بسبب د نیولو ستاسو العجل اسخیب عبادت سلام فتوبو توبو باسم الى بارئکم خپل خالق تا بارئ پمانه د خالق پیدا کون کیتا الى بارئکم خپل رب تا خپل پیدا کون کیتا توبو باسم فقتلوا قتل کم وجن انفسکم خپل ځانونا ذالکم دا کار ستاسو خیر بهتر دی لکم تاسو د پاره عند بارئکم پنځ د رب ستاسو پنځ د خالق ستاسو پنځ د پیدا کون کی ستاسو فتاب علیکم نرجو د رحمت وکړه بتا زبان یعنی توبه قبول کستاسو انه بشک د الله تبارک وتعالى هو التواب هو هغا التواب ډیر توبه قبل اون کی ډیر رحیم ډیر مهربان دی وإذ بهغ وخت وعدنا چې مو وعده واغستم موسى عليه السلام 40 ليله دسلوخت شپو ثم اتخذتم بياؤني وتاسوم العجل اسخيب عبادت سرا من بعده پس د تک د هغه کوه تورتا وانتم حل لجتاس ظالمون ظلم کون کی په دې کار کې ثم بیا عفونا من ما في وکړه عنكم دتا سنا من بعد ذلك پس دغه جرمنا لعلكم دې د پاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ وایس په هغه وخت کې آتینا چې مونږه ورک موسی عليه السلام تعالی کتاب چې تورات والفرقان او فیصله کن قانون فیصله کون کی قانون یا خدا تورات دی او الفرقان یا فرق کون کی په مابین د حق او باطل کی چې معجزې د هغه ویو لعلکم دې د پاره چې تاسو تهتدون لا رب یا مومه سب لا رب یا مومه په هدایت شي وایس په وخت کې قال چوي موسى عليه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ازما قوم انکم بشکتاسون ظلمتم ظلمکم انفسکم بخپل ځانونو باتخاذکم بسبب د نیول استاسو العجل اسخیب عبادت سلام فتوبوا توبوا واسم الى بارئکم خپل پیدا کون کتاب فقتلوا قتل کے وجنه انفسکم خپل ځانونا ذالکم دا کار ستاسو خیر بهتر دی لکم تاسو د پاره عند بارئکم پنځ د پیدا کون کی ستاسو فتابا توبه قبول کړه الله تعالی علیکم پتاسو یعنی رجوع د رحمت یو کړه پتاسو باندې انه بشکد الله تبارک وتعالى هو اغا التواب ډیر توبه قبل اون کې الرحیم ډیر مهربان دی صدق الله العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد